د غصب مخنیوي تخنیکي پلاوي له لوري د دې پروسې موخه د دولتي شتمنیو ساتنه، د غصب سوو املاکو تثبیت او د قانون د انفاذ له لارې د امارتي او شخصي ملکیتونو ترمنځ تفکیک دی. په همدې موخه یو ګډ تخنیکي پلاوی چې د مسلکي انجنیرانو د همغږۍ عمومي مدیر د امارتي قضایه و امیر او د پلاوي د سکرټریت تر مشرۍ لاندې جوړ شوی دی، له یادو ساحو څخه له نږدې لیدنه او ارزونه وکړه. یاد پلاوي د نادعلي ولسوالۍ اړوند ګروپ شاش، خوشحال کلی، سید آباد، رحمتیار ځنګل، د مرجع او نادعلي تر پخې لارې پورې سیمې تر تخنیکي ارزونې لاندې نیولې دي او په سیمه کې د ځایي خلکو، علماء کرامو او ګڼو مخورو مشرانو سره لیدنې او کتنې ترسره کړي دي. د تخنیکي پلاوي مسؤلین وایي چې دا بهیر به له ټولو اړوندو ادارو سره په بشپړه همغږۍ او د نافذه قوانینو پر اساس مخ ته ولاړ سي، تر څو د امارتي شتمنیو د غصب مخنیوي او د غصب سوو ځمکو بیرته ترلاسه کول یقیني سي. د تخنیکي ارزونې له بشپړېدو وروسته به ټول مستندات معلومات د مرکزي استرداد کمیسیون د لازم اقدامات په موخه ولېږدول سي.